سلامونه وخت مو په خیر. له زیر نیوز څخه د دې مهال خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن جمعه د روان لمریز کال د غبرګولي 2 او د 2025 زیږدیز کال د مې 23 نیټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ کورنیو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له روغتیايي خدماتو د 6.5 میلیونه افغانانو له بې برخه کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي کسانو له ډلې یې ډېرې ښځې او نجونې دي. د یادې ادارې د افغانستان څانګې زیاته کړې چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیايي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ شوي چې خپل خدمات ودروي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به د روان 2025 زیږدیز کال تر جون میاشتې 80 سلنه روغتیايي مرکزونه وتړل شي. په افغانستان کې ژور بشري ناورین له هغې وروسته پراخ شو چې ګاونډیو هیوادونو زرګونه افغانان په زوره بیرته خپل هیواد ته وشړل. دغه راستنېدونکي اوس له فقر، بیکارۍ او د مرستو له نشتوالي سره لاس او ګریوان دي. یوازې د اپریل په میاشت کې له 280 زره زیات افغانان له پاکستان او ایران څخه شړل شوي یا پرې فشار اچول شوی چې هیواد ته راستانه شي. ډېری بېوسه، بېکوره او له هر اړخیزو اسانتیاوو بې برخې دي، داسې حال کې چې د ژوند د بیا پیلولو لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دوی شخصي کیسې د یوه داسې راتلونکي انځور وړاندې کوي چې له ناپییلۍ، فقر او بېچارۍ څخه ډک دی. نړیوالو مرستندویه ټولنو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې کړکېچ په مخنیوي کې مرسته وشي. قزاقستان په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیونه ډالره پانګونې ته چمتووالی ښودلی. قزاقي چارواکو ویلي چې دغه هیواد چمتو دی په ترانس افغان پروژه کې 9 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د دې ریل لارې د جوړېدو لګښت چې شاوخوا 80 میلیارد ډالره ښودل شوی، د کابو 20 میلیونه ټنه بار د لیږد وړتیا به ولري. ورته مهال روسیې هم په دې پروژه کې په ځانګړې توګه د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې له پانګونې خبر ورکړی و. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې په اړه په 2018 کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې وه. په خوست ولایت کې د 591 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو ذخیروي بند جوړیږي. د خوست صوبریو او یعقوبیو ولسوالیو زمبر سیمه کې د 591 میلیون افغانیو په ارزښت د لوی ذخیروي بند د جوړېدو چارې پیل شوې. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د اوبو د مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول او د اوبو سرچینو د پیاوړتیا په برخه کې یاده پروژه مهمه وبلله او زیاته یې کړه چې د روان کال په اوږدو کې به د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اوبو ذخیروي بندونو او برېښنا د تولید پروژې پیل شي. د اوبو دغه ذخیروي بند د 32 متره ارتفاع په درلودو سره به 1 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره او 20 جریبه ځمکه به خړوبه کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس هم خپل همکار محمد عزیر صافي ته وار ورکوم چې تاسو د نړۍ له وروستیو پیښو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو پیښو مو خبر کړو. اوس هم څه مهم بهرني خبرونه. غزه کې لوږې له 9 کسانو ژوند اخیستی. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې وروستیو څو ورځو کې غزه کې 9 ماشومان او سپین ږیرو د لوږې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د غزې روغتیايي چارواکو زیاته کړې چې د اسرایلي ځواکونو محاصرې له امله هلته لوږه او قحطي په بېمخینې ډول زیاته شوې. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د تیر چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په 48 ساعتونو کې غزه کې 14,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي نن سهار د یو ډیپلوماټیک پلاوي په مشرۍ د ایران او امریکا ترمنځ د 5م پړاو غیر مستقیم مذاکراتو لپاره د عمان په منځګړیتوب روم ته روان شو. عراقچي د امریکا نوي بندیزونو د 5م پړاو د مذاکراتو تر درشل مخکې د دې هېواد د نه جدیت نښه وبلله او زیاته کړه که ګواښونه دوام ومومي، ایران د هستوي تاسیساتو د دفاع لپاره ځانګړي تدابیر عملي کوي. نوموړي دغه راز ویل چې د ایران او امریکا د مذاکراتو په اړه له ګاونډیانو سره دوامداره مشورې کوي، خو مذاکراتو کې به له خپلو حقونو تیر نشي. که چیرې د امریکا موخه د غني سازي بندیدل وي نو هیڅ ډول هوکړه به ونه شي.
ټرمپ هارورډ پوهنتون کې د نړیوالو محصلینو داخله بندوي. د ډونالډ ټرمپ حکومت له لوري د هارورډ پوهنتون د نړیوالو محصلینو د نوملیکنې د بندولو اقدام له امریکا سره د دغه تر ټولو پخواني پوهنتون اړیکې لا ترینګلې کړي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټي نوم زیاته کړې چې امریکا د هارورډ پوهنتون د محصلانو او استادانو د تبادلې پروګرام جواز د قانوني سرغړونې له امله لغوه کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دغه اقدام د ټولو پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو د په ټول هیواد کې یو خبرداری وي. بل لور ته هارورډ پوهنتون دا ګام غیر قانوني بللی او ویلي دي دوی په بشپړ ډول ژمن دي چې د هارورډ پروګرام ته دوام ورکړي او د نړیوالو محصلینو او څیړونکو کوربتوب وکړي. او وروستی خبر هم دا چې په کانس فلمي جشنواره کې د ویکیلیکس بنسټګر جولیان آسانج د یو ټي شرټ له لارې بې وینا خو ژور پیغام ورکړ. هغه داسې ټي شرټ اغوستی و چې پرې د هغو 4986 فلسطیني ماشومانو نومونه لیکل شوي وو چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وو او له 2022 کال راهیسې د اسرایلي ځواکونو لخوا وژل شوي وو. دغه جامې د نړۍ رسنیو پراخ پام ځان ته واړو او د غزې جګړې اصلي انساني تاوان یې په چوپه ژبه نړۍ ته څرګند کړ. بشرپالې ډلې دا عمل د وژل شویو ماشومانو لپاره یو خاموش غږ بللی په داسې حال کې چې لا هم اکثر قربانیان ملکي وګړي دي. جولیان آسانج یو استرالیایي ژورنالیست او د ویکیلیکس بنسټګر دی. هغه کس چې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو پټ اسناد یې بربند کړل. په 2019 میلادي کال کې د سویډن د تسلیمۍ غوښتنې له امله ونیول شو او په 2012 کې د اکوادور سفارت ته پناه یوړه. وروسته بیا په 2019 کې ونیول شو او تر 2040 پورې بندي و. د هغه پر ضد د امریکا لخوا د جاسوسۍ 18 تورونه لګول شوي وو خو نوموړي دا تورونه د بیان د ازادۍ خلاف اقدام بللی و. په پای کې د نړیوالو فشارونو له کبله هغه سږ کال له بنده خوشي شو. د نن ورځې بهرني خبرونه همدومره. له ملتیا مو مننه. زموږ همکار و چې تاسو یې د نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په همدې سره زموږ د نن ورځې خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.